په کوهاټ کې د کډوالو نړیواله ورځ په سپورتس کمپلیکس کې ونمانځل شوه چې پکې افغان کډوالو په ګډون د کډوالو اړوند مرستندویه مؤسسو چارواکو ګډون کړی و. دغه مهال د افغان ښوونځیو ماشومانو یو شمېر ورزشي لوبې هم ترسره کړې چې د راغلو ګډونوالو لخوا ستاینه وشوه او ونځول شول. نمانځغونډې ته راغلي افغان کډوالو ځوانانو وینا وه چې لا هم کډوال له اساسي حقوقو او د ژوند ځینې اسانتیاو بې برخې دي. کډوالو نړیواله ورځ وه. دغه شانتې دغه ورځ په ټوله دنیا کې په شلم تاریخ باندې لمانځل کیږي چې نن ورځ په کوهاټ کې ولمانځل شوه. په دغه پروګرام کې ډېر ارګنایزیشنز د محکمې راغلي وې او UNHCR راغلي وو چې دغه ورځ په ډېره ښه طریقې سره ولمانځل شوه. په افغانانو کډوالو ته په پاکستان کې لکه څنګه چې سهولتونه ورکړی شوي دي خو بیا هم کډوال د ډېر ستونزمن ژوند مطلب ترسره کوي. یو بل ځوان کډوال له حکومته غوښتنه وکړه چې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ کارتونو د اعتبار موده د تر کلونو باید وغځول شي ځکه چې په میاشتو موده کې د تمدید له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. په دې کې ټولو نه مهم چې د PR کارډ انسټیټیوشن دی چې هغه افغانانو ته ډېر زیاتې مسلې جوړوي. تګ راتګ کې دلته ایجوکیشن انسټیټیوټس کې دې نه علاوه چې کوم مهم او ټول نه امپورټنټ کوم مشکل چې دی هغه چې کډوال دلته ورسره مخ کیږي هغه ایجوکیشن دی. دلته کوم افغان سټوډنټان چې دي هغه FSC او میټریک چې وکړي هغې نه بعد بیا دوی سره اپرچونیټیز نه وي چې هغوی دلته په هایر انسټیټیوټس کې یونیورسټیز کې یا کالجز کې ایډمیشن واخلي. نو ګورنمنټ نه مو دا درخواست دی چې کوم PR کارډ دا ایکسټینډ کړي تر څو چې کوم دا زوی ځوانان چې دي دوی چې کله FSC او کالج نه فارغ شي نو دوی په هایر انسټیټیوټ یا یونیورسټي کې ایډمیشنز واخلي. دغه مهال په کوهاټ کې د افغان کډوالو چارو منتظم یا DA وحدت نیوز ته وویل د کډوالو هر ډول ستونزې به حل کولی شي. په تعلیمي او روغتیایي برخو کې د مؤسسو لخوا کار روان دی. د کډوالو د ژوند ټولو اړتیاو او حقوقو خیال به ساتلی شي. DA افغان ریفیوجیز دانیال وزیر دلته نن چې دا کوم ورځ وه ورلډ ریفیوجیز ډے وه دا مو ومنځله د UNHCR په وساطت سره. د بیسیکلي مقصد دا و چې دلته کې چې کوم کډوال دي د دې دپاره موږ هلې ځلې کوو. مخکې هم پکې کړي دي اوس هم پکې کوو. په دې سپیشلی د هیلث ایجوکیشن او واټر سپلای کې سینیټیشن کې کارونه روان دي مخکې به پکې راځي. نو دا موږ د دې دپاره دا ورځ ومنځله. راز په لومړي ځل لمانځغونډه کې د افغان کډوالو ټولنې خزینه او هم ګډون کړی و چې دوی لپاره د افغاني دودیزو کالیو او د سینګار توکو نندرتونونه لګول شوي ول. نعمت الله خان، وحدت نیوز، کوهاټ.